د ښوونې او روزنې وزارت حکم په البرټا کې د زده کړې اساسي هدف داسې بیانوي: د ټولو زده کوونکو هڅول چې بریالي اوسي، پرمختګ وکړي او همدارنګه له پوره ځواک څخه برخمن شي. ټولګډون یا ټول شمولیت د مقررات یا د شرایطو معیارونو په اړه نه دی، بلکې دا د زده کوونکو د غوره ګټو پر بنسټ د زده کړې پریکړې دي. دا د ارزښتونو یو سیستم دی چې د فعالو متفکرانو او اخلاقي اتباعو د ودې ملاتړ کوي. هغو کسانو ته وده ورکوي چې تشبثي یا نوښتګر روحیه لري. په البرټا کې زده کړه پر شپږو اصلي ارزښتونو ولاړه ده: فرصت، عدالت، ښاروندۍ، ټاکنه، تنوع او غورهوالی. فرصت په دې معنا دی چې زده کوونکي د زده کړې په بډایه تجربو کې برخه واخلي او له دوی سره د دوی د ځواک او ګټو په موندلو کې مرسته وکړي او خپل ظرفیت لوړ کړي. د عدالت معنا دا ده چې هر زده کوونکي باید د وړتیاو، اقتصادي وضعیت، موقعیت او کلتوري شالید ځانګړنو پرته د زده کړې فرصتونو ته عادلانه او معقول لاسرسي ولري. ځینې زده کوونکي به دا فرصتونو ته د بشپړ لاسرسي لپاره اضافي تخصصي ملاتړ ته هم اړتیا ولري. د ځانګړو زده کړو د څېړنې او تمرین له لارې موږ د شواهدو پر بنسټ معلومات ترلاسه کوو چې پوه شو چې کوم ملاتړ او لارښوونې خورا اغیزمنې دي او د ټولو زده کوونکو لپاره د یو جامع سیستم په رامنځته کولو کې مرسته کوي. ټولګډون د نړیوال خوځښت برخه ده او دا چې موږ څنګه د ښاروندۍ او زده کوونکو توپیرونو ته ګورو. ټول زده کوونکي فرصتونو ته اړتیا لري ترڅو د ارزښت وړ اوسي، د ښوونځي او ټولنې غړي وي. ټولګډونه زده کړه یوه تګلاره ده، نه یو ځای. دا د ټولو لپاره د ستونزو لپاره یې حل لاره جوړوي او انتخابونو ته یې ارزښت ورکوي. ټولګډونه زده کړه د پروګرام په ډیزاین او پلي کولو کې انتخابونه تضمینوي، ځکه زده کوونکي د لارښوونې داسې ملاتړ او د زده کړې چاپیریال ته لاسرسی لري چې د دوی د زده کړې اړتیاو په غوره توګه پوره کړي. یوه ټولشموله تګلاره د نورو فکټورونو لکه د معلولیت، نژاد، مذهب، جنسیت، کلتور یا ټولنیز اقتصادي وضعیت له امله د محدودیتونو پر ځای د زده کوونکو په پیاوړتیاو باندې تمرکز کوي. تنوع یو اساسي ارزښت دی، یعنې دا چې مختلفې اړتیاوې، کلتورونه او وړتیاوې د درناوي او ارزښت وړ دي. د ټول شموله زده کړې په چاپیریال کې د البرټا د زده کوونکو نفوس متنوع دی. ټول شمولیت تاییدوي چې تنوع د انساني حالت یوه لازمي برخه ده او اړتیا ده چې په تمه یوسو او ونمانځو. ټول شمولیت د غوروالي په اړه دی. دا له ټولو زده کوونکو څخه د ډېرې غوښتنې لرلو د کلتور رامنځته کولو په اړه دی. ټول شمولیت پر لیک، لوست، ریاضي او د وړتیاو په پراختیا باندې تمرکز کوي او ژمنه کوي چې له ټولو زده کوونکو سره مرسته وکړي چې شته خنډونه لرې کړي، د دوی ځواک پیاوړی کړي او هیڅوک شاته پاتې نشي. ټول شموله زده کړه له ټولو ښوونکو څخه غوښتنه کوي چې د تدریس او زده کړې لارې د زده کوونکو د ښکیلتیا، لاسته راوړنو او لوړو موخو ته د رسیدو لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي. ټول شمولیت د زده کوونکو توپیرونو ته د ځواب ویلو لپاره د زده کړې په سیستمونو کې بدلون دی. موږ باید په البرټا کې د ټولو زده کوونکو د زده کړې د اړتیاو د پوره کولو لپاره په مختلفو بڼو کار کولو ته دوام ورکړو. د البرټا د ټولو زده کوونکو اړتیاوې باید پوره شي. د ټول شموله زده کړې فرصتونو رامنځته کول یو ګډ مسؤلیت دی. د زده کړې ټول کارکوونکي باید د ټولو زده کوونکو د بریا لپاره هڅې وکړي. هر کله چې ټول زده کوونکي بوخت او بریالي زده کوونکي شي، نو موږ پوهیږو چې موږ یو ټول شموله زده کړې سیستم رامنځته کړی دی. د زده کوونکو د ملاتړ په اړه د نورو معلوماتو لپاره د البرټا د زده کړو ویب پاڼه وګورئ.